السلام علیکم دوستانو. که حق ښکاره وي نو ولې ځینې خلک بیا هم مخالفت کوي؟ نن د سورة البقره 109 آیات همدا مهم راز بیانوم. دا آیات موږ ته د حسد، صبر او بخښنې لوی درس راکوي، نو تر پایه راسره اوسئ. د اهل کتابو د ډیرو کسانو دا هیله وه چې تاسو له ایمان وروسته بیرته کفر ته وګرځوئ، د هغه حسد له امله چې د دوی په زړونو کې و. وروسته له دې چې حق ورته ښه څرګند شوی هم و، نو تاسې بخښنه وکړئ او تیر شئ تر هغه چې الله خپل حکم راولي. بېشکه الله پر هر څه قادر دی. دا آیات مسلمانانو ته وایي چې د اهل کتابو له ځینو کسانو څخه داسې چلند کېده چې هغوی نه غوښتل مسلمانان پر حق ثابت پاتې شي. حق ورته معلوم و، خو د حسد او د نفس د غوښتلو له امله یې غوښتل چې مسلمانان له ایمان څخه واړوي. په دې آیات کې په هغه وخت کې مسلمانانو ته د صبر، بخښنې او زغم لارښوونه شوې وه، یعنې ژر غبرګون مه کوئ، بلکې د الله د حکم انتظار وکړئ.